د یوسفزو د اخیری حکمران باکوخان قبر دی، کوم چې د بونیر د مندړ تحصیل په کنکوی کلی کې دی. کله چې په کال 1420 کې کالو خان وفات شو، نو یوسفزو د بونیر خودوخیلو سره تعلق لرونکي باکوخان خپل حکمران جوړ. باکوخان د یوسفزو د هغې ریاست اخیری حکمرانو د کوم بنیاد چې په کال 1520 کې ملک احمد خان ایښود. کوهان هغه یوسفزي حکمرانو چا چې مغولو او خوشحال خان خټک له په یو داسې جنګ کې ماتې ورکړه چې تر دې دمه یاد پاتې دی. د ازادۍ د یو اوږد سفر نه پس باکوخان د بونیر په بیبي ډیری کې بیمار شو او بیا وفات هم شو، چې قبر یې اوس هم په کنکوی بونیر کې موجود دی. د باکوخان د مرګ سره سم د یوسفزو د حکومت اختتام شو.